کې هر یو خار زما په نوم کا غوټې زړه مې د مغرب ګلو کې چوي نور یو نسیم د ننګرهار زما په نوم کا ټول غان ټول د په خیالي اور بلکې ټول کا په سارا کې هر یو خار زما په نوم کا میخانې د لوڅو جنوبې مزیدي د شنو بنګو کروندې مې پر زړه ګرځي د دوی واوره هم تر کاڼو کمه نه ده سپینې سپینې پاغوندې مې پر زړه ګرځي نو بسم الله الرحمن الرحیم د پاک ټي وي ملکن ګرانو کتونکو السلام علیکم ملګرو راغلي یو 400 علاقې ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده جمع دی او د غنو فصل راغړ شوی دی غاڼې شروع دي او نننی ټور کې زموږ سره منصف خان دی سوراب دی او جواد حسین دی د ملګرو دا خوښه وه چې یاره موږ لاړ شو نن د ګاڼو ویزټ وکړو که زمیندارو ته راپېښې څه مسلې چې د هغې هم ذکر وشي او د دې چکر نه به خوند هم واخلو مخکې به ورځو ګاڼۍ ته کوم ځای کې چې ګوړه جوړېږي یا به هم تاسو ته ښایو کوم ځای کې چې ګني پرې کېږي یا به هم تاسو ته ښایو دلته څومره خلک کار کوي دې ته د دې په عوض کې څه میلاویږي که نه څه کله د ګوړو ریټونه ګران دي که ارزان دي په دغه حواله سره به د دې خلکو سره موږ خبرې کوو زمیندار سره چا چې د غنو فصل کرلی دی لګیا دی په خپل غنو کې دنه تپوس کوم چې څه کال د غنو او د ګوړې څه پوزیشن دی ماما څنګه ګوړه ارزانه ده که ګرانه بسم الله الرحمن الرحیم ګوړه خو البته ښه ده چې کله ځمکه موږ سره په ریټ باندې صحیح که نه نو بیا ګوړه دا ډېر های ریټ دی دا به نور زموږ غریبانان رونسکي که نه لکه 9000 9.5 کافي ریټ دی خو دلته باوجود ځمکه موږ سره مخکې په 8000 وه زموږ ګوړه په 12000 وه اوس موږ سره ځمکه لاړه 40,000 له 40,000 روپۍ څه شي 40,000 روپۍ جیرب یو جیرب په 40,000 په 40,000 هم جیرب پوره نه دی تاسو که دی خو کیمرا ولګولو نو دا ډېر زیات سوپېدار دی دې کې چې شپږ جیربه ځمکه نو جیرب د سوپېدار والي نو موږ ته 15 جیربه پاتې شي نو ریټ دومره په لاندې لاړ ښه بار ملته کېږي زمیندار له دوی دومره کمه درجه ورکړي چې د زمیندار اعلان کړي اوچته دغه ده حکومت ته طرفه څه مرسته شته د حکومت د اړخ هېڅ مرسته موږ سره نشته لکه عمران خان هم دا دعوې کړي چې ارزاني به راځي باوجود نواز شریف په حکومت کې موږ ته خاوره په 1500 روپۍ وه دې کې ډي پي ده نیټروپاس دی سوپر دی اوریا ده د هغه حکومت کې موږ ته ډي پي 4,000 له لاړله ډي پي یو بوجۍ په دې موجوده حکومت حکومت کې موږ خپله دې پټوله راوړو که نه اوریا 2,000 له لاړه نیټروپاس 3.9 له لاړه لکه هر څه ګران شو هر څه ګران شو ریټونه لاندې راغلي لکه تاسو ته ملکې ګوړه ټیک ده چې دې ټایم کې په 9.5 زره ده خو 40,000 روپۍ جیرب د کم ځای نه برابرېږي ګنې باوجود په 40,000 روپۍ جیرب خرڅېږي ځمکه هم په 40 ده کال خواري څه شوه په دې غر څه شو زمیندار بالکل په لاندې طبقه روان دي نو کتونکو تاسو د دې مشر خبرې واورېدې چې یاره د ځمکو اجارې سیوا شوې د ګوړو نرخونه لاندې شو زار 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 اشیانې د مشرقي بازانو سیزي طبیعت د هواګانو تندریز دی نه ټول عمر ننګرهار غوندې بهار شته نه باګرام غوندې سپېڅلی سندریز دی غوټې زړه مې د مغرب ګلو کې چوي نور یو نسیم د ننګرهار زما په نوم کا ټول غان ټول د په خیالي اور بلکې ټول کا په سارا کې هر یو خار زما په نوم کا نوم یې راته ووایه نوم یې دی فرهاد فرهاد څه کې لګیا غني په هغه کو که نه ګوړه پخو ګوړه پخې د ګوړې کارخانې ته وربلې ګوړې کارخانې ته وربلو
څنګه سکل د ګوړو څه مزه شته که نه؟ یاره یو شیز هم خوند نشته ورور مې دی یو نومي شیز نه دی هر څه ارزان دي هسې مې ځانونه ستړي کړل ولاکه دې کې د یو شیز هم خوند دي لکه زمونږ چې خپله کومه د علاقې فصلونه راورسي او سبزیانې او ګني راورسي نو د هغې تاوان کوي بیا بیا تاوان بیا چې کله بار نه راځي نو هغه بس بیا ډېرې ښې ګرانې دلته خرڅېږي د پنجاب ګوړې خرڅېږي د هغې چې سیزن نو ښه په ریټ کې او د هغې سبزي ښه خرڅېږي زمونږ دا نه خرڅېږي دغه چل دی که نه د هغوی هر څه ښه مزېدار او زمونږ داسې اخوا دی ښایي پوهېږې وجه څه ده چې سکل ګوړه ارزانه ده؟ وجه والله چې داسې حال دی پوهېږې د عمران خان حکومت دی پوهېږې چې څه به دی په سترګو ویني خلک وایي تبدیلي راځي خو تبدیلي داسې صحیح غونډه کې نه ده هسې په نوم تبدیلي ده زمیندارو ته څه پیدا راله که نه؟ زمیندارو ته نقصان پیدا راغلی پوهېږې که دغه اجارې ګرانې شولې تخمونه هر ګران شول هر څه ګران شول او بس دغه حال دی پوهېږې زمیندار تباه دی محلونه یې د مینې نه خالي دي بندونه او کېږدۍ راته یادېږي لوڅ بدن یې د ښایست ذوقونه وژني دروند کمیز کې مې کوچۍ راته یادېږي نو زار 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 له ګیټاره د ستار خبرې غواړمه لا نغمې زما په هغه سور او تال دي د فرنګ پرده راته معلومات څو سندرې راته یادې د اقبال دي غوټۍ زړه مې د مغرب ګلو کې چوینو یو نسیم د ننګرهار زما په نوم کا ټول غان ټول د په خیالي اور بلکې ټول کا په سارا کې هر یو خار زما په نوم کا ګرانو کتونکو ناست یو د ګوړې په ګاڼۍ کې یو بابا او یو ملګری موږ سره ناست دي لګیا دي دغه د دې چې کومه غنو پور هغه شوی د چکۍ جوړی په آخري مرحلو کې د بابا نه تپوس کوو چې یاره بابا څنګه چل دی د ګوړې ګاڼۍ ګني ګاڼۍ کول خواري پکې ډېره ده که لږه یاره محنت پکې ډېر زیات دی محنت پکې ډېر دی څه کلګني څنګه شوي غني ښه شوي خو ګوړه ارزانه ده ډېر ارزانه ده داسې هم څوک نه اخلي پور په څو خرڅېږي پور په دغه 3,000 3,500 څه ټکه پور نه پور په څه ټکې څو پورې سټه کې نه په سټه کې یو بورې دی د سټې نه یو بورې یو بورې 15 دړې په روز کال لیټونه خو که څه کار ښیي یاره 2 کاله ګډوډ دي څه وجه ده چې دا ګوړه دونه ارزانه ده دا اوس هېڅ پته نه لګي چې د حکومت وجه ده که نه علاقې خبره ده دلته خو نور څه پسند نشته همدغه ګني دي ټول جمع پکې زمیندار لګي خو لکه آمدن یې اوس نشته میل له ګني ورکوئ میل له ولې نه ورکوو خو چې میل ریټ هم داسې دی که نه میل څه ریټ کې اخلي ګني 200 روپۍ کې څه شي من په 200 او دا چې د پټو اجاره څونه ورکوئ 15 نو دا وباسي میل چې ګني ورکوي دا پیدا کوي محنت مشقت څوک نشي کولی که نه یار بس نور دا خو ټول زمیندار خلک دی کاروبار په پیسو کې پیسې نشته دی بس دغه زمیندارو ته ناست دي خواران لکه څه کله چې تاسو ګني کړی او ګوړه وکړئ نو څه امید شته څه بدله وګټي یاره هېڅ پته نه کوي د ګټې امید نشته مالي کم نه خلاصوي او بابا د کوم ځای د خیر د وابډا وابډا یې ښه د دې ځای لوکه دی څنګه یاره ته څه وایې نه ګوړه ګاڼۍ دې خپله ده څونه وخت شو چې ګاڼۍ م روانه کړې 2 میاشتې شو څونه ګوړه مې ویسته 284 پوره باندې تقریبا قابل کړو او خرڅ هم کړه څه پیدا وکړه که نه والله څه هم حساب کتاب هم نه دی کړی لکه په شته کار کې قرضدار یې محنت هم وکړو ګني راورسېدو مزه یې نشته پته ده شته چې ولې ګوړه ارزانه ده والله څه ویم کتونکو دې بابا ته او دې ملګري ته خو پته نشته چې ګوړه ولې ارزانه ده دویم کال دی خو یوه هم خبره ده په روز کال هم موږ په دې باندې پروګرام کړی چېرې غټه وجه دا ده چې ګوړه ارزانه ده چېرې افغانستان ته به کومه د ګوړې سپلایي کېده هغه دا څو کاله وشو او بنده ده نو د هغه په وجه باندې دلته کې زمیندارو ته ډېرې مسلې راپېښې دي ځکه چې زمیندارو به کم فصل وکړو نو هغه به افغانستان کې په ښه ریټ باندې خرڅ شو بدقسمتي دا ده د پنجاب سره آزاد دی هغوی ته څه تکلیف نشته د هغوی تجارت کوي د هغوی سبزي راځي د پاکستان ته راځي د پاکستان نه سامان ځي اخوا هم پښتانه دي او دی خوا هم پښتانه دي دلته هم پښتون غرق دی هلته هم پښتون غرق دی زمونږ باډر د افغانستان سره دی پښتانه دي زمونږ غرونه دي
د دې زمیندارو په یو کار جوړو د دې ګوړه په خریټ کې خرڅېده د دې فصلونه به په سبزیانې به خرڅېدې په افغانستان کې په خریټونو باندې په ښه نرخونو د دې هغه محنت به ځای نیو. اوس بدقسمتي دا ده چې دا 2-3 کاله وشو چې د افغانستان بارډر بند شوی دی او په دغه وجه باندې زمیندارو ته ډېرې مسلې راپېښې دي. د ختیځ او د لویدیځ لوري ورک دي تورې ورېځې د هر باد پر مخ پرې دي ټول وګړي یې رنځوره تسنو ده څو جلوې د فریاد پر مخ پرې دي نو ګاڼو ده او یخني ده ګاڼې روانې دي. موږ سره جواد حسین هم راغلی دی منصف خان هم راغلی دی. هغې نه تپوس کوو چې چکر نه څه خوند او مزه واخیسته که نه. جواد څه دی خیال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني د جرنالست صاحب ارزښت ستاسو او پاک ټي وي ملکن ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې یاره موږ هم نور موقع هم راکړه او دا د زمیندارانو کم غریبانانو دود اواز تاسو چې کم دی د میډیا په ذریعه باندې د اعلی حکامو ته تاسو رسوئ. چکر خو ماشاءالله ډېره مزه وکړه په لاره باندې دغه ته ودرې پورې لمو رالو اوس ګنې هم راواغسته منصف لا خو ډېر خوند هم ترې واغستو او ډېر دغه کې خو یو دغه دا دی خبره پکې دغه ماما مفتي خبره وکړه غنو ریټونو په حوالې سره د افغانستان دا کم بارډر چې دا کولاو شي نو دوی زمیندار وروڼه چې کم دي دوی ته به ډېره زیاته پیدا ورسي. د انډیا کرتارپور بارډر کولاوي دي شي نو پکار ده چې د افغانستان بارډر هم دوی ته کولاو شي چې دا تجارت چې کم د دوی دی او د دوی پکې زموږ د پښتنو وروڼو پکې پیدا ده. مهرباني دې وکړي چې دغه بارډر دې کولاو کړي. مهرباني. منصف خان زموږ سره راغلی دی زموږ ملګری دی او هغه خصوصي وي چېرې چکر له وځو ګاڼۍ به خامخا یو نو ګوړه به خورو نو لګیا دی ګوړه خوري د منصف نه تپوس کوو چې څه خوند یې واغستو د چکر نه که نه. منصف خانه څنګه چل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جهاني صاحب مهرباني. بس هغوی خو په چکر راغلي وو ورځ هم داسې درنه غونډه دی ورځ ده خو ماشاءالله ډېر خوند وکړو او ګوړې مړې خو مو هم وخوړې او دا تیزا ښه مزېداره نور څه ډېر په خوند وکړي لکه د چکر نه دې خوند واخیست؟ ډېر مزېدار ډېر خوند وکړو ماشاءالله او کلي ته به ځو که خیر کلي ته خو به ځو له چکر خو لا پوره نه دی. چای به څکو انشاءالله ماښام پورې خو لا غټ وخت کتونکو تاسو کتل دلته کې د زمیندارو سره موږ میلو شو کم زمیندار چې ګوړه کوي د ګاڼۍ والا سره هم میلو شو څوک چې ګوړه پخوي هغې هم تاسو کتل د دې هغه محنت او خواري ته هم تاسو کته. یقینا د ځمکو هغه اجارې چې کومې دي ورځ ورځ سیوا کېږي او د زمیندارو فصلونه چې کوم دي هغه ورځ ورځ ارزانېږي. سږ کال ګوړه او ګني دواړه ارزانو. تاسو واورېدل چې میل والا هم چې کوم دی ښه ریټ نه ورکوي او د ګوړې ریټ هم کم دی. وجه هم دا ښکاره شوه چې افغانستان ته کومه د ګوړې سپلایي به کېده هغه بنده ده. خواست کوو دغه د واک خاوندانو ته چې د دې غریب زمیندارو په حال رحم وکړي افغانستان او پاکستان سپلایي بیا آزاده کړي. اخو هم پښتون دی او دی خو هم پښتون دی که پښتانه د یو بل سره تجارت نشي کولی نو یقینا چې دا ډېره د نقصان خبره ده ځکه چې د پنجاب او د بھارت بارډر آزاد دی د هغې تجارت آزاد دی. موږ ته مسله د تورخم بند دی. حکومت ته خواست کوو چېرې په دې زمیندارو په دې مسله لږ غور وکړي او دې ته راپېښې مسلو کې په سنجیدګۍ سره دا واخلي او د زمیندارو سره تعاون وکړي. ښه ده او آباد اوسئ. د الله په امان.